ټیم تعالی بنو السلام علیکم ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو 22 د میز ده چې زه تاسو سره یم. ګرانو زده کوونکو په دې جلسه کې بیا هم موږ تاسو ته 10 سوالونه چمتو کړي چې تختې په سر لیکل کیږي او تاسو څخه غواړم چې تاسو هم د هماغه سوالونه چې د تیر درسونو هغه درسونه چې تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې همداسې د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو سره شریک شوئ. تاسو د هماغه ځوابونه په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. نو ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې هماغه سوالونه د تختې په سر ولیکم، مننه کوم له هغه ټولو زده کوونکو څخه چې برنامې ګوري او خپل درسونه تر اخره پورې تعقیبوي او هماغه سوالونو ته ځواب وایي. نو زه هماغه 10 سوالونه تختې په سر تاسو ته لیکم. نو لومړی سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو. لومړی سوال ده د کوانټم فیزیک بنسټ د چا لخوا کېښودل شو؟ لومړی سوال. دویم دلته ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ د هماغه پوهان یوازې د هماغه پوهان نوم یې دلته ولیکئ. دویم سوال ته راځو. تلسکوپ تعریف کړئ. دریم سوال ته راځو. فرعي کمیتونه کوم کمیتونو ته ویل کیږي؟ ګرانو زده کوونکو دوه کمیتونه چې تېره ګردې میز کې تاسو ته ما یو سوال جوړ کړی و چې اساسي کمیتونه تاسو ولیکئ. نو په دې ګردې میز کې ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ فرعي کمیتونو تعریف او همداسې مثالونه یې ولیکئ. څلورم سوال ته راځو. د وکتورونو محصله د کوم فورمول په واسطه پیدا کیږي؟ دلته ګرانو زده کوونکو په وکتورونو کې موږ ویلي وو چې د وکتورونو محصله یو فورمول و چې د هغه په واسطه موږ کولی شو د وکتورونو محصله پیدا کړو. نو دلته تاسو کولی شئ یوازې هماغه د وکتورونو محصله فورمول یې دلته ولیکئ. پنځم سوال ته راځو. د مادې د جامد حالت ځانګړتیاوې کړئ. موږ په ماده کې ویلي وو ګرانو زده کوونکو چې په طبیعت کې ماده په درې حالت موندل کیږي: جامد، مایع او ګاز. نو جامد کوم ځانګړتیاوې لري؟ دلته تاسو. شپږم سوال ته راځو. د تودوخې جریان په څو میتودونو لیږدول کیږي؟ د تودوخې جریان چې دا په څو میتودونو لیږدول کیږي یوازې شمېر یې دلته ولیکئ. اووم سوال ته راځو. اتومي فیزیک تعریف کړئ. یو د فیزیک تعریف ده ګرانو زده کوونکو او بل په فیزیک کې اتومي فیزیک تعریف دلته تاسو ولیکئ چې د څه شي نه بحث کوي.
اتم سوال ته راځو. د کولم قانون فورمول ولیکئ. د کولم قانون فورمول یوازې دلته تاسو کولی شئ ولیکئ. نهم سوال ته راځو. د نور انعکاس بیان کړئ. د نور انعکاس دا چې نور څه رقم انعکاس کېږي تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. آخرنی سوال یا لسم سوال ته راځو. په برنولي معادله کې د مایع فشار او سرعت تناسب څه ډول دی؟ په برنولي معادله کې ګرانو زده کوونکو برنولي یو معادله درلوده چې هلته د مایع فشار او سرعت تناسب چې څه رقم و، یعنې کله چې سرعت یا فشار زیاتېږي یا سرعت هم زیاتېږي یا نه کېږي، دلته د هغه تناسب ځواب یې تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. ګرانو زده کوونکو 22 ګردی میز همدلته پای ته رسېږي. تر بله جلسې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو